هغه ستونزه د ترانسپورټ د جناب حاجي صاحب 3 ورځې مخکې 2 ورځې مخکې د 3 ورځې مخکې د پنجاب نه موږ سره چې تماسونه نیول کېږي زمونږ د ترانسپورټران یا د ګاډو والا خلکو نه بیانې هم اخیستې وي په 3 لکه 10,000 په 10 کم 3 لکه بیانې هم اخیستې وي لغمان ته کابل ته نو پرون او بل ورځ د څه وشو چې هغه خلکو ته بیانې بیرته ټول واپس شو او د کرایې غوښتنې 6 لکه او 7 لکه شو نو ته د 3 لکه ته وګوره او 6 لکه یا 7 لکه ته وګوره ما ویلې که دغه کډې چې دي د دې مخنیوی وشي هغه اړه د دې لارې والا چونکې دا خلک چې ما ته وویل ما دوی ته خو داسې مشوره وکړه الله دې معافي وکړي چې تاسو ورسره ومنئ که 6 لکه یې که 7 لکه یې ومنئ او هغه اړه چې لاړې د امارت اسلامي کسانو ته د دوی شکایت وکړي چې موږ دوی سره په 3 لکه کړی وو موږ ته بیانې بیرته واپس کړو زموږ نه 6 لکه 7 لکه غوښتنه کوي او موږ ورسره ومنل نو انشاءالله هغوی به مخنیوی کوي که دغه خبره د توکم ترانسپورټ سره شریکوي چې د دغه شی مخنیوی هغه اړه وکړي نو دا ستاسو به غټه مهرباني او غټه همکاري به هم د مظلومو افغانانو سره وي نو هیله او تمه توقع دا ده چې هېوادوالو سره مرسته وشي تشویق شي او دغه څو د ژوند سختې شپې چې کوی باندې راغلي په دې کې لاس ورکول شي مخکې مشکلات ډېر وو دلته په هغه اداري پروسیجر کې مراحلو طی کې لږ ستونزې وې ځکه شعبه سره شیندلي وو خلک ډېر په عذاب وو خو الحمدلله اوس خو چې دا کیمپ کې اداري کمپلیکس جوړ شوی نو یو طرف باندې چې د کار پیل کېږي بل طرف چې راوځي کار به خلاص نو ټول شیبې ورته په یو کمپلیکس کې راځي په ځای شوي دي او ستونزې او مشکلات تر ډېره پورې حل شوي دي نو هېوادوال هم موږ او تاسې په عموم کې افغانان د نظم برخه کې د ډسپلین برخه کې په دې برخو کې لږ سره کمزوري دلته په اداراتو باندې بوج شته ده او کوشش کوي سهار 6 بجو نه کار شروع کېږي او د شپې تقریبا تر 1-2 بجو پورې کار کوي خو بیا هم کورنۍ زیاتې دي او په یو وار باندې نه خلاصېږي خدماتو برخه هم ښه ده الحمدلله د اسلامي امارت 2 ارګانونه یا 2 هیئتونه چې ورته جوړ شوي دي چې یو د ترانسپورټ او د لیګ هیئت ده چې هغوی هم ورته کرایه ورکوي هغه د کور چې کوم راوړی وي چې هغه کور ولري سامان ولري او دلته هغه ورکه یې اخیستې وي نو هغوی ته کرایه ورکول کېږي د موټر کرایه همدا رقم ته چې کله وځي بیا د نفر په سر باندې چې فامیلي له 5 کسانو کم وي 2,000 روپۍ ورکوي او که 5 کسانو څخه زیاتې کورنۍ ته یوې کورنۍ ته نو هغې ته 10,000 روپۍ ورکوي د IOM اداره چې نړیوالې مؤسسات دي او همدا رقم ته ځینې نور مؤسسات هم ورسره پیوار کارټونه څوک ولري هغوی سره نغدي مرسته کېږي او همدا رقم ته صحي برخه کې هم ورسره مرسته کېږي او ځینې ځانګړي ټوکنې ورکول کېږي چې هغې کې بیا د غذایي موادو مرسته هم ده د دې تر څنګ کومه هېوادوال چې خپلو سیمو ته ستنېږي خپلو کورنیو ته نو هلته هم ورسره ځانګړې مرستې کېږي او په هماغه ساحه کې ورته کمپونه جوړ شوي دي د ځمکو ویش او همدا رقم ته هلته د مهاجرینو اړوند ریاستونه چې دي هغوی دوامداره نظارت کوي او پې ګرځي بېلابېلو وختونو کې ورسره مرستې کوي خو برحال د ژوند دا شپې لږ سختې وي چې سړی یو ځای پرېږدي او بل ځای ته انتقالېږي نو خامخا ستونزې او مشکلات به وي نو الله پاک دې وکړي چې دغه ستونزې او مشکلات کم شي او زمونږ دغه تکلیفونه ورځ تر بل انشاءالله کمیږي خدای پاک دې وکړي چې دغه افغانان چې دلته راغلي دي دا زمونږ د هېواد له آبادۍ لپاره یو سبب سي او دوی را سره د هېواد په پرمختګ کې ونډه واخلي اوس هم دا تقریبا کورنۍ را روانې دي د ملي دفاع وزارت انټرنیشنلې دي تاسې ګورئ او دوی کورونه را انتقالۍ لګیا دي نو دا تقریبا د شپې تر 2-3 بجو پورې دا کورونه را روان دي او کورنۍ را انتقالۍ نو ټولو ملګرو هېوادوالو نه غوښتنه ده چې راشي او په دغه سخت وخت کې د نظام تر څنګ ودرېږي افغانانو ته
لاس ورکړي او دوی دلته د مایوسۍ احساس ونه کړي، باید تشویق شي او تقدیر شي. السلام علیکم ورحمة الله.